سلامونه نیکی لی ملګرو له چې روغ جوړ سات په جامو کې وپټیاس یو ځل بیا هم خرالاس یو نوې ویډیو ته په دې ویډیو کې به څه زده کوو د فرانسوي ژبې 50 نوې او اړینې جملې هغه جملې چې په ورځني ژوند کې کاریږي لکه څنګه چې ما په تیری ویډیوګانو کې ولیدلې تاسو تر ټولو زیات اړینې جملې په کار دي او تاسو ډیر خوښوي چې اړینې جملې زده کړئ نو په دې ویډیو کې بیا هڅه کړې د فرانسوي ژبې 50 نورې جملې مې راوړې دي او دا جملې به په ګډه زده کوو خو دلته تاسو یو څه ته فکر وي کله چې زه یو جمله تلفظ کوم له هغې وروسته یو څه شیبه صبر کوم تاسو به هغه جمله دوباره تلفظ کوئ تکرار کوئ بیا له ما سره او په لوړ اواز باندې یو څه نه څه چې تر څو هغه جمله ستاسو خپله زده شي سمه ده نو راځئ چې دې ویډیو ته دوام ورکړو تاسو باید زما ترڅنګ دا جملې له ما سره یو ځای تکرار تلفظ کړئ سمه ده زه به جمله تلفظ کوم صبر کوم بیا تاسو تلفظ کوئ هغه نه بعد به زه مخکې دوام ورکوم سمه ده تر څو دا جملې په لوړ اواز تلفظ کړئ تر څو تاسو هم ښه زده شي نو راځئ چې دوام ورکړو لومړی جمله ده ça te dérange آفرین دا تا زوروي پښتو کې دا معنا ده بله ده je suis occupé همدا ډول زه بوخت یم c'est possible آیا دا ممکنه ده tu as raison تا سم وویل یا حق تا ته ده دغه دواړه معنا ورکوي tu es prêt ایواله آیا ته تیار یې که چیرې یوه میرمن اوسیږي نو هغه دلته بیا ورته اضافه کیږي د تی نه وروسته چې کولی شي هغه به وایي که یوه میرمن ته تاسې غواړئ وایي ته به ورته وایي چې tu es prête اخر کې به تی تلفظ کوي که چیرې یو نارینه ته وایي چې tu es prêt نو هغه ته به تی نه تلفظ کوي او او به ورته نه لیکي راځئ چې اوس بله برخه تشریح کړو je t'attends زه درته منتظر یم یا زه درته صبر کوم où es-tu maintenant ته اوس چیرته یې tu veux sortir همدا ډول ته غواړې بهر ولاړ شې چې دا ځای کې یوه تېروتنه شوې ده د خو په ځای باید یا اوسیږي لاړ شي یعنې c'est pour toi دا ستا لپاره دی je dois partir زه باید ولاړ شم آفرین راځئ چې بله برخه هم تشریح کړو c'est à qui دا د چا دی ça me plaît دا زما خوښیږي je suis prêt à apprendre همدا ډول زه د زده کړې لپاره چمتو یم c'est gentil de ta part دا ستا مهرباني ده je suis malade زه ناروغ یم راځئ بله برخه هم تشریح کړو Je vais mieux.
Je vais mieux. زه ښه یم. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. آیا کومه ستونزه ده؟ آیا کومه ستونزه شته؟ Tu veux de l'aide? Tu veux de l'aide? Tu veux de l'aide? ته مرسته غواړې؟ C'est urgent. C'est urgent. C'est urgent. دا عاجل ده. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. زه وخت نه لرم. راځئ چې بله برخه تشریح کړو. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. دا ډیری وخت پیښیږي، یعنی دا ډیری وخت راځي، داسې کیږي. کله چې یو پیښه کیږي، یو څه کیږي، نو داسې وخت کې دی وایي چې یا ته کولی شي ووایي چې ça arrive souvent، دا یعنی اکثره وخت پیښیږي. لکه ځینې وخت بوس ته منتظر یې او هغه ناوخته کیږي، نه راځي، نو ته وایي چې ça arrive souvent، یعنی دا ډیری وخت پیښیږي، بوس په خپل وخت نه راځي. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. زه موافق یم یا زه همغږی یم. Tu peux me donner ça? Tu peux me donner ça? Tu peux me donner ça? ته ما ته دا راکولی شې؟ Tu as une idée? Tu as une idée? آیا ته نظر لرې؟ C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. دا باور نه کېدونکې ده، یعنی دا ډیره یو عجیبه خبره ده. Je suis content. Je suis content. Je suis content. زه خوشحال یم. که چیرې یوه میرمن اوسیږي بیا به او اضافه کوي چې دلته په قوس کې دی، بیا به وایي je suis content. Je suis content، یعنی تی به تلفظ کوي. که چیرې په پښتو کې یوه میرمن اوسیږي هغه به وایي زه خوشحاله یم، یوه هی به اضافه کېږي میم نه وروسته. په دې باندې خو تاسې پوهېږئ. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. دا به تیر شي. Tu me manques. Tu me manques. Tu me manques. ما ته د کمی احساس شو، یعنی کله چې تاسو یو چا پسې خفه کېږئ، یو چا نه لرې اوسېږئ، غواړئ هغه ته ووایئ چې زه تا پسې خفه شوی یم یا ته مې یادېږي، نو تاسو ورته کولی شئ ورته ووایئ چې tu me manques، خاص توګه میینو ته. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. دا منع ده. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. ډیر ناوخته ده. On y va. On y va. On y va. راځه ولاړ شو. C'est où? C'est où? C'est où? دا چیرته ده. Tu peux répéter? Tu peux répéter? Tu peux répéter?
ته کولی شي بیا یې تکرار کړې. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. زه ورک یم یا زه ورک شوی یم. C'est ta faute. C'est ta faute. C'est ta faute. دا ستا ګناه دی. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. دا مهمه نه ده یا دا اړینه نه ده. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. زه تا سره موافق یم یا همغږی یم. Je veux essayer. Je veux essayer. Je veux essayer. زه غواړم هڅه وکړم. C'est le tien. C'est le tien. C'est la tienne. C'est la tienne. دا ستا دی. ګورې دلته دوه جملې دي چې دواړه یو رقم تلفظ لیکل کېږي، خو کله چې ته غواړې یو نارینه ته ووایې ته به وایې چې c'est le tien، یعنې دا ستا دی. که چیرې هغه یوه مېرمن اوسېږي ته به هغې ته وایې چې c'est la tienne به وایي. که چیرې یو مېرمن ته غواړې هغې ته به وایې چې c'est la tienne. C'est la tienne. C'est le tien. C'est la tienne. سمه ده؟ راځئ مخکې ځو. Je suis là. Je suis là. Je suis là. زه دلته یم. Tu es où? Où es-tu? Tu es où? ته چېرته یې؟ Je suis là. زه دلته یم. راځه چې مخکې ولاړ شو. Je suis en train de lire. Je suis en train de lire. Je suis en train de lire. زه د لوستلو په حال کې یم. Tu es sûr. Tu es sûr. Tu es sûr. ته باوري یې. Je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. زه فارغ نه یم، یعنی زه وخت نه لرم. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. زه به فکر وکړم. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. دا یو ښه نظر دی. Tu veux venir avec moi? Tu veux venir avec moi? Tu veux venir avec moi? ته غواړې له ما سره راشې؟ Je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en retard. پر ما ناوخته ده یا زه ناوخته، پر ما ناوخته ده یا پر ما ناوخته شوی دی. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? څه خبره ده؟ J'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous. زه یوه ناسته یا ملاقات لرم. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
هر څه ښه دي. ښه ملګرو، دا چې تاسو ویډیو تر پایه ولیدله او دا 50 جملې مو زده کړې، هیله لري چې زده شوي به مو وي. که بیا هم نه وي زده شوي، کولی شئ ویډیو له سره وګورئ او هغه ټولې جملې به مو له ځان سره نوټ هم لیکلي. هغوی چې تر پایه پاتې شوي دي ښایي دا خبرې اورېدلې وي چې نوټ ونیسي. هغوی چې تر پایه نه دي پاتې شوي، هغوی به د الله زه ورکړي وي چې پوه شي چې دا نوټ باید ونیسي او که نه. خو خیر په هر حال که چیرې بیا هم تاسو کومه وړاندیز یا نیوکه لرئ او له ما نه کومه تېروتنه شوي د کومنټ په برخه کې حتما راته ولیکئ، نو سات مه غواړئ. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وختونه. د الله په امان.